چې په کوم ځای کې ولاړ یم دا د برکي د هوایي پل تقریبا مرکزي پایا ده. درې دا غټ پلونه دي ټول الحمدلله ښاروالي حفظ مراقبت خپل تطبیق کوي، چاته مقررات نه دی ورکړی. امارت اسلامي او د کابل ښاروالي په دې توانېدلې ده چې خپل د عوایدو څخه د ملي پروژې تطبیق کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د امت راډیو د ټولنیزو پاڼو قدرمنو لیدونکو، نن چې زه په کومې ساحه کې ولاړ یم دا د برکي څلور لارې ساحه ده. د دې پروژې لومړنی کار په 1404 کال کې د کابل ښاروالۍ له لورې د جوزا په میاشت کې شروع شو. دغه څلور لارې په 2 طبقو کې جوړیږي چې لومړی د ځمکني پل ساحه ده چې کارونه په 1404 کال کې شروع شو، او دویمه د هوایي پل ساحه ده چې کارونه په 1415 کال کې شروع شو. دغه پروژه د کابل ښاروالۍ یو د مهمو پروژو څخه ده چې ټول کارونه به د 1.5 کال موده کې بشپړ شي، او د خوشبختۍ خبره دا ده چې ټوله بودیجه د کابل ښاروالۍ له لورې ورکول کېږي چې تقریبا 1.5 میلیارډ افغانۍ کېږي. کارونه د پایلو 2 پلونه د زیرګذر په سر د تزییني دیوال، پایل کپونه، پیر کپونه دا ټول تکمیل شوي دي. د زیرګذر هغه د سرک طبقات د سابیس طبقات هم تکمیل شوي دي. فعلا هغه وروستني طبقات چې د بیسکوس طبقات دي هغه یوه طبقه تکمیل شوې ده او په هغه وروستنۍ طبقې باندې کار روان ده. ټول مواد چې په دې پروژه کې کاریږي بغیر له سیمنټونه د افغانستان تولید دی او داخل افغانستان کې د هغو تولید سره رسیږي او موږ استفاده کوو. د دغه پروژې په تکمیل سره به هغه ګڼه ګوڼه سلسله نه ختمه شي. فزیکي حضور د ټرافیکو ته به هیڅ ضرورت نه وي دلته، او د هیوادوالو یو دغه وخت مل نه ضایع کېږي او په مصون شکل به استحقاقي عبور مرور کوي. زه چې په کوم ځای کې ولاړ یم دا د برکي د هوایي پل تقریبا مرکزي پایا ده. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله دا پل په 2 طبقو کې جوړیږي، یو ځمکنۍ طبقه ده او بل د هوایي پل طبقه ده. هوایي پل چې ده دا په 1415 کال کې د حمل په میاشت کې چارې شروع شولې، او تقریبا تاسو یې اوس عملا وینئ چې چارې ډېرې پرمختللې دي. د دې دواړو پروژو هغه ټوله بودیجه چې ده تقریبا 1.5 میلیارډ افغانۍ کېږي چې د کابل ښاروالۍ له لورې ورکول کېږي. د کابل محترم والي صاحب هم د ښاروال صاحب په ملتیا باندې دغې پروژو څخه لیدنه وکړه. والي صاحب تاسو څومره خوښ او خوشحاله اوسئ چې دغه ډول پروژې عملا جریان لري او وخت ناوخت لیدنه کوئ؟ لیله الحمد د خوشحالۍ ځای دی چې امارت اسلامي او د کابل ښاروالي په دې توانېدلې ده چې خپل د عوایدو څخه د ملي پروژې تطبیق کړي. دا غټ لاسته راوړنه ده او د ولس لپاره یو لوی زیری دی. وړې غټې پروژې 212 دي. تقریبا 212 پروژې عملا په کابل ښار کې جریان لري چې دا ټول هغه پروژې دي چې خپله د کابل ښاروالۍ د بودیجې څخه تمویلیږي. درې دا غټ پلونه دي ټول الحمدلله ښاروالي حفظ مراقبت خپل تطبیق کوي، چاته مقررات نه دی ورکړی. نو دغه پروژې چې جوړیږي او هیواد پرمختګ کوي نو هغه یو څه حوصله‌مندي او مشکلات باید وزغمل شي. نو هم کړي دي کابل ښاریانو کړي دي موږ سره. نو ان شاء الله د دې پروژې په تکمیل سره به هغه ټول ستړیاوې هیرې شي او به ډېر په سهولت سره رفت آمد کوي.